په زړه پورې دودیز نقشونه، رنګونه او لاسوهنو کې نغښتی یو پټ هنر. دا هغه افغاني غالۍ دي چې له اوږدې مودې راهیسې د دې خاورې د ویاړ، فرهنګ او نوښت ژبه بلل کیږي. د افغانستان د غالیو تاریخ سلګونه کاله پخوانی دی او له لرغوني تمدن سره ژورې ریښې لري. دا غالۍ نه یوازې د کورونو د ښکلا لپاره کارول کیږي، بلکې د هنري او اقتصادي ارزښت درلودونکي هم دي. په لومړیو کې خلکو غالۍ د خپل ژوند د اړتیاو لپاره اودلې. دا غالۍ د ژمي له یخنۍ څخه د ځان ژغورلو او د میلمنو د هرکلي لپاره کارېدې. د غالۍ اودلو هنر په افغانستان کې د ښځو لخوا ساتل شوی او هره قبیله، قوم او سیمه ځان ته ځانګړی نقش، رنګ او ډول لري. دا غالۍ هغه هنري امانتونه دي چې له نسل نه نسل ته لیږدول کیږي او د هیواد په ګوټ ګوټ کې زرګونه ښځې او نارینه د زړه له کومې له دې هنر سره مینه لري. مدت 74 سال میشه که کار این قالین میکنیم. این از اجدادای ماست، از بابا و بابا کلانا. این کاربار قالین، کسب قالین بر ما رواج مانده است. ډیری هیوادوال د خپل فرهنګ سره د ژورې مینې له امله دا غالۍ نه یوازې د کور د فرش لپاره کاروي، بلکې د ویاړ، هویت او د دې ښکلو نقشونو د ستاینې په موخه یې په درناوي ساتي. قالین افغانی یک صنعت افغانی است. ما میخوایم این صنعت افغانی را رشد بدیم، نه به پایان بزنیم. اول بود در یک خانه یک توشک مینداختن، حال فرنیچر این چیزا اول که مکمل قالین نوار میکردن، حال زیر میز نانخوری قالین میندازن، پیش فرنیچر میندازن یا در اتاقای خو میندازن. اول رنگای سرخ تنها بود و یک دیزاین، دو دیزاین بود. ما دیزاین ها رو هم زیاد کردیم، رنگ ها رو هم زیاد کردیم. رنگای سبز است، لاجوردی است، کریمی است، فولادی است. هر رنگ که بخواین مشتری ها ما میتونیم برشان آماده بسازیم. د افغانستان غالۍ نه یوازې د هیواد دننه مینوال لري، بلکې په ټوله نړۍ کې زرګونه خلک مینوال دي. هغوی دا غالۍ هنر، کیفیت او کلتوري ارزښت بولي. دا غالۍ نه یوازې د کور ښکلا ده، بلکې یو تاریخي ارزښت هم دی. قالین‌های افغانی ما قدامت بسیار زیاد داره. قالین افغانی ما یک قالین است که از او هر چقدر میتونیم استفاده کنیم. مثل دیگه قالین‌ها یک بار مصرف نیست. تنها قالین افغانی به استفاده نیست. قالین افغانی ما تاریخچه زیاد داد. به خاطر که در قالین افغانی تنها نقش نگار نیست، در این قالین افغانی تاریخچه یک جای نشته است. بخارا، با نقشه بخارایی، نقشه زیرخاکی یا یک تاریخچه داره از خود. په 2014 زیږدیز کال کې د افغانستان غالیو د نړیوال نندارتون په سیالۍ کې بیا د اوسکار جایزه وګټله. په دې سیالۍ کې شاوخوا 80 هیوادونو برخه اخیستې وه او 6 افغاني غالۍ وړاندې شوې وې چې 2 یې د دې جایزې وړ وګڼل شوې. نن سبا د دې غالیو لپاره د نړیوال بازار دروازې پرانیستې دي. هم به افغانستان فروشات ما زیاد است، هم به آسیای میانه است و طرفای امریکا، کانادا، استرالیا، ترکیه و نمایندگی ما در سعودی است، در ازبکستان است، در ترکیه است، در پاکستان است و افغانستان. ډیری د افغانستان غالۍ د هیواد په شمالي ولایتونو کې تولیدېږي. اندخوی، بلخ، کندوز، سمنگان او شبرغان کې تر ډیره د افغانستان ترکمنی غالۍ جوړیږي. در ولسوالی اخچه بافته می شود، طرف سمت شمال، اندخوی، اخچه، میمنه، سرپل. د انځورګرۍ هنر په افغاني غالیو کې ډیر ژور او ځانګړی تاثیر لري. په دې غالیو کې د انځورګرۍ هنر هم کارول کیږي او تر ډیره خلک هم مینوال دي. او تابلو ما میتونیم هر چیزه سفارش بگیریم، عکس کسی باشه یا دیزاین قالین باشه و یگان منظره باشه. او اسب 50% ابریشم است، 50% پشم است. دا هنر د افغان ملت د لاسونو، ذهنونو او زړونو ښکاری انعکاس دی چې په پوره کمال او نوښت سره ودل کیږي.